زما په ذهن کې دا حدیث کې راځي چې چا په نبی علیہ السلام درود اوې د باندې ما خدای پاک لس برکتونه نازل کی، دنه به خدای لس ګناهونه ورجی، دله به الله لس نیکۍ ولیکي. یو وخت نبی علیہ السلام مبارک خپا او پریشان ناستو، حضرت جبریل علیہ السلام راغی، نبی علیہ السلام ته وی د الله رسوله خپا پریشان ہے؟ نبی علیہ السلام بی او وی زه خو الله یو خبر لراولېږلم، ورشه پیغمبر علیہ السلام ته دوایا چې څوک پتا یو ځل درود شریف ووی د ده نه به د لس ګناهونه ختم کم، لس به وله نیکۍ ولیکم، لس به پې برکتونه نازل کړم. رضیته اوس خوشحاله شوې که اوس هم نه خوشحاله؟ نبی علیہ السلام او فرمایل رضیتو اوس خوشحاله شو. دې برکت دی د درود شریف. لیکن د ټولو نه ښکلې برکت څه دی؟ زما په ذهن کې هم راځي، هغه دا دی، حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي من صلی علی عند قبری سمعته، څوک چې زما د قبر خوا کې په ما درود ووایي، هلته مخامخ چې ودرېږي وی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، او وړه کې به دا راولي چې دا صلات او سلام ما په پیغمبر علیه السلام اووې، زما دا صلات او سلام نبی علیه السلام اوري، مخامخ به ورته ووایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام علیک یا صفی الله، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق الله. دا درود شریف هلته کې وایه. او چې دلته کې وی په پاکستان کې په افغانستان کې یو ځای بل ځای، نو نبی علیہ السلام فرمایي ومن صلی علی نائیا، دې لرې د زمانه او په ما درود وی ابلغته، هغه ما ته رسول کېږي د فرشتو په ذریعه. ولې حدیث کې راځي من صلی ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، دا الله فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکرې لګوي. د فرشتو مختلفې ډیوټۍ دي، د چا په اونو کې ډیوټي ده، د چا په کاڼو کې ډیوټي ده، د چا په اوبو کې ډیوټي ده، د چا د مور ګېډه کې دننه په بچي باندې ډیوټي لګېدلې ده، او د بعضې د درود شریف دپاره خاص فرشتې الله مقرر کړي دي. ان لله ملائکة، د الله فرشتي دي سیاحین فی الارض، په دې ځمکه کې چکرې لګوي، یبلغوني عن امتی السلام، د امت نه ماته سلام را رسوي. زما امت چې په ما سلام وی نو هغه سلام ما ته د امت دلته کې را رسوي. نو زه ویم اکثره ویم چې د درود شریف او یو حدیث کې راځي وی فرشته ځي، نو نبی علیہ السلام ته دا وی الله فلانکی د الله رسوله فلانکی د فلانکی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی، فلانکی د فلانکی زوی نن پتا دومره درود شریف ویلی دی. نو چې د درود شریف د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتلی شي، یا ستا د پلار نوم د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې واغشتی شي، د دې نه لوی خیر او برکت بل شته؟ څونه به خوشحالي نبی علیہ السلام چې فرشته ورته ووایي چې د تورنګزو فلانکي د فلانکي زوی په تا دومره درود شریف ویلی دی، ابه څونه خوشحاله شي. او ګوره ورسره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق هم دی، ورسره خوا کې حضرت عمر فاروق تیاران دي، هغوی به څومره خوشحاله شي. ممکن ده چې هغوی دعا م وکړي چې الله رسوله د خو په تا ډېر درود ویلی دي او دله به سفارش هم کوي او د باندې د خدای رحم وکړي. ممکن ده، انسان دی، ممکن ده چې داسې وویلی شي. نو دا د درود شریف برکات دی رونو. نو درود شریف په پیغمبر علیه السلام ډېر وایه، ښه ډېر زیات درود شریف وایه، دی کې ډېر لوی خیر دی او ډېر برکت دی پکې. یو ځای کې نبی علیہ السلام یو صحابي حضور پاک ته وفرمایل وی د الله رسوله تا باندې څونه درود شریف وویمه؟ دی چې څومره دې خوښې نو وی داسې به وکړمه چې نیم وخت به زه ځان له دعاګانې غواړم، چې سړی فارغ شي دعا غواړي، نو نیم وخت به ځان له دعاګانې غواړم او نیم وخت به تا باندې درود شریف ویم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر، وی که دې نه دې زیات که نو بهتره به وی ښه دوه حصې ټیم به تا له درود شریف ویم، یوه حصه کې به زه ځان له دعا غواړم. وی ډېره ښه ده، فان زدت فهو خیر، که دې نه دې زیات که نو ښه وی. وی ښه ده الله رسوله د دې نه زیات به م تاله ویم او لږ ساعت به ځان له دعا غواړم نو. وی ډېره ښه ده، خو که دې نه دې زیات که نو ښه وی. صحابي څه وی؟ وی د الله رسوله بس تا ته پتا به درود شریف ویم، ځان لاړو دعا نه غواړم. تاله به درود شریف ویم او ځان له به دعا نه غواړم. حضور پاک سو فرمایل اذن تکفا همک و تغفر ذنبک، وی بس خبره خلاصه شوه،
سړی دو سوال څه دپاره کوي چې خدای ما وبخې، نو خدای به دې مفتو کې وبخي. چې ما باندې درود شریف په دعا نه کې نو تغفر ذنبک، ګناه به دې مکمل وبخلی شي. او تکفا همک، سړی چې دعا کوي نو غټه دعا څه غواړي چې خدای ما د پریشانونو خلاص کړي. هلکه لویه خبره دا ده که نه، که بیماري ده نو هم پریشاني ده، که بچی نشته نو هم پریشاني ده، که دشمنی ده نو هم پریشاني ده، که جګړه د چا سره کړې ده نو هم پریشاني ده، او که پیسه د سره نشته نو هم پریشاني ده، که روزګار د سره نشته نو بیا پریشاني ده، که نوکری د چا نشته نو بیا پریشاني ده، که کور کې جګړې دي نو بیا پریشاني ده، که زامنو سره جګړې دي نو بیا پریشاني ده. خو هر شي کې پریشاني ده که نه. نو اذن تکفا همک، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. زاړو د یو درود شریف برکت دقه شو، پریشانۍ به دې ټولې ختمې شي. الله ته پریشانۍ ستا معلومې دي، که مالی دي، که بدني دي، که د کور دي، که بار دي، که د اولاد دي، او که هر څه دي، او ګناه به دې وبخلی شي. دا د درود شریف برکت شو. او بعضې خلکو یو خبره مشوره کړې ده، وی درود شریف یې په ولاړه به نه وي، او که دې ووینو دا چل به راباندې وشي، او قبلې ته به دې مخي، او که بل خوا دې مخ کړې نو ګورې دا چل به ده. دا د درود شریف دشمنان دي. او بیا اودسه به نه وی، او که دې ووین دا چل به در باندې وشي. نو غریب پړه کې سوچ کوي چې واقعي په پلانکي دا چل شوی دی، دوی په ولاړه درود شریف ویلی دی. پلانکي چې دی که نه ګوره که ملی خوږېږي، دا جوړ ده بیا اودسه ویلی دی. پلانکي چې دی که نه وایي په سر یې درد دی، ښه دا جوړ ده بیا اودسه ویلی دی. بشیرجان چې دی که نه دا سترګې هلکه معذوره دی، دا جوړ ده درود شریف په بیا اودسه ویلی دی. دا بیا شکونه راځي، دا نشته. اصل مسله دا ده چې اودس ډېر بهتر دی. زما په خبره پوه شوې؟ اودس ډېر بهتر دی. ښه دا ده چې اودس وکړه، قبلې ته مخ کا، التحیه شکل کې مو سره کښېنه او درود شریف وایه. څومره چې د آدابو خیال ساتي، په دې آدابو دا شی نور هم خشته کېږي. لکه تا مټۍ واغېشتل او په عام پلاستیک ګوتۍ کې دې راوړل، او په مبارکۍ کې دې بشیرجان له یوړل چې دا مبارک دې شه بشیرجانه دا مټۍ والا. بشیره ځان څخه په دې خوشحالېږي که نه؟ نو هسې دې وله پلاستیک ګوتۍ کې مټۍ واغېشتل چې هم بشیرجانه دا دې مبارکي شوه والا. او یو دا دی چې هغه مټۍ وله په ښکلې ډبي کې بنده کې، اشکری کې، پلاستیک پې د پاسه چړو کې، ګوډونه پې کېدې. نو که د هغې نه کمه مي او دله دې راوړه، دې به پې ډېره خوشحاله شي. نو دقه رنګې که درود شریف اودس ته وکړو، قبلې ته دې مخ کړې، او تحیه شکل کې هم کېناستې، او شپه هم د جمعې وي مثلا، نو ډېر لوی مزېدار ګفت ته جوړ شو. څه ته جوړ شو؟ ګفت. الله به پې ډېر خوشحاله شي. لیکن که بې اودسه هم وی نو ویلی شي، که په ولاړه مې نو وایه. په چا څوک به اودس کولی شي، څوک به نه شي کولی. څوک به وایي به چې وروره زه درود ډېر وایم، نو دونه زه په جومات کې کېناستی کم ځای شم، قبلې ته مخ کولی کم ځای شم. نو چې څومره درود شریف وی، د خدای قرآن بې اودس هم ویلی شي، په اودس کې هم ویلی شي. درود شریف هم دغسې دي. د خدای قرآن په ولاړه هم ویلی شي، او په ناسته هم ویلی شي، قبلې ته د مخې هم ویلی شي، او قبلې ته د شام به ویلی شي. دقه رنګې ذکر او درود شریف هر وخت کې وایه، ښه هر وخت درود شریف وایه. نو دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام لوی کمال الله په حضور پاک کې را جمع کړ. دا یو. دویم ته وی لکه آدم علیه السلام له الله دا کمال ورکړو چې جنت کې ژوند تېر کړی دی، هغه جنت کې اوسېدلی دی. نو پیغمبر علیه السلام لم الله دا حیثیت ورکړی دی. د معراج په شپه الله کم خوا رسولی دی؟ جنتونو ته. جنتونو ډېر مزېدار. نو ما تپوس وکړو لمن هي، دا د چا دی دا بلډینګ؟ وی دا ستا د یو امتي دی. ما وی چې زما امتي څوک دی؟ وی عمر نوم دی، د عمر فاروق دپاره دا محل جوړ شوی دی. وی عمره وی اړه کې مې رالل چې زه ورننوځم او ستا دا محل وګورم، خو ته ډېر غیرتي، ستا غیرت را مخکې شو، نو وردننه نه شوم. داسې نه سبا پړه کې دې اختراع نه شي چې ته زما محل ته زما د اجازت نه بغیر ولې وردن نه شوې. وذکرت غیرتک، حدیث بخاري کې راځي، ستا غیرت را مخکې شو نو وردن نه شوم. نو حضرت عمر وجړل، ډېر وجړل. ابک اغارو یا رسول الله، د الله رسوله زه به په تا غیرت کومه، په بل چا هم نه. نو په تا چې ته وردن نه شوې، خو د ما دپاره فخر دی. او بلال پورې به ټوقې کولې، خندل وی بلال ستا د جنت ښځه مې هم لیدلی دی، او ستا د جنت کور مې هم لیدلی دی. څنګه؟ یو ډېر خشته محل و، مخکې یو خشته ښکلې وله بېدله،
او یو جینۍ ناسته او یو هوره هغې کې به په مخ باندې لپه واچوله، نو هغه لپه به د ملغلرو په شکل کې او د یاقوتو په شکل کې ترې لاندې پرېوته، دومره ښکلې وه. نو ما تپوس وکړی جبریل علیه السلام نه دا محل د چا دی، دا ښځه څوک ته؟ وایي په خپله کې تپوس وکړه. نو خوب کې سړی مکلف نه ښځو نه هم تپوس کولی شي. دا منامي معراج دی. او که یقظتن د ویښې معراج شي نو په جنت کې څوک مکلف نه دی، بیا جنت کې د ښځې نه هم تپوس کیدی شي، دواړه دي، یا منامي یا یقظتن. تپوس ته کوي، وی تپوس ته وکړه. او جبریل علیہ السلام ته بس خبره نبی علیہ السلام ته کوله نو د الله طرف نه به کوله. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړه ته څوک یې، دا محل د چا دی؟ وی دا ستا یو امتي دی بلال یې نوم دی، دا د هغه محل دی. وی ته څوک یې؟ وی زه د هغه په انتظار شپې ورځې اړوم راړوم. نو جنت خدای پاک نبی علیہ السلام ته ښودلی دی، دننه وردننه شوی دی، د هغې د په ویښ هم وردننه شوی دی نبی علیہ السلام، د هغې د اوبو صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د خټې صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د یاقوت و مرجان صفتونه یې مونږ ته کړي دي، د هغې د محلونو صفتونه یې مونږ ته کړي دي. دا د آدم علیہ السلام کمال او الله تعالی دا کمال حضور پاک مبارک لا هم ورکړی دی. را بشو ورپسې حضرت نوح علیہ السلام ته. د نوح علیہ السلام څه کمالو؟ د نوح علیہ السلام دا کمالاتو چې الله تعالی د هغه په یوه دعا باندې ټول کافران چې څومره هغه هلاک کړل. دعا یې وکړه د الله په دربار کې، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای چې د کافرانو په مخ د ځمکه څوک پرې نه دی. نو الله تعالی ټول کافران غرق کړل او نوح علیہ السلام سره د او یو کم و بیش یا درې او یا دو یو مسلمانانو الله په کشته کې بچ کړ. د حضور پاک دې کمال ته مو ګوره که نه، په جنگ بدر کې چې څومره دشمنانو د نبی علیہ السلام هغه خلق چې د حضور پاک په ملا مبارکه باندې لري باچول او ګندګۍ به پیچولې او مرکې به ورته ساده رچو او هغې له به ولونه ورکوله. په جنگ بدر کې د لږو مسلمانانو د مخه خدای پاک مردار کړل که مردار یې نه کړل. د نوح علیہ السلام دشمن د نوح علیہ السلام په جنگ مړ نه شو. دشمن چې ستا د لاسه مړ شي دشمن او ته ورته ګورې او خپې ټکوي نو دا دله بیا خوند درکوي. نو دا بیا کافر دشمن د نبی علیہ السلام مبارک او د صحابو د لاسه خدای ټول مردار کړل او چې کم پاتې شو نو هغې ته خدای ایمان غوندې عظیم نعمت ورنصیب کړ. حضرت ابراهیم علیہ السلام لویه معجزه و لوی کمال سو اور په الله ګلې ګلزار کړ. نمرود چې کله اور ته وغورځو نو الله پاک اور ته اعلان وکړ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، اے اورا په ابراهیم علیہ السلام یخشا خو سلاما اسنه دومره یخشي چې د یخنۍ نه ولا تکلیف ورنکې، معتدل چې نه پکې یخني وي او نه پکې ګرمي وي. دا د هغه اور په ګلې گلزار شو، اور په سالم شو. اوس دا برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه حضرت انس وی، حضرت انس د پیغمبر علیہ السلام د لسو کالو خادم حضرت انس وی مال پیغمبر علیہ السلام یو رومال را کړو، نو چې کله به خیرن شو نو تنور کې به مې ومنډه، نو چې واپس به مې راوویسته نو پاک شوی به. نو هغه د ابراهیم علیہ السلام ذات ته بېشکه برکت شته. پیغمبر به اور څنګه سوځي؟ پیغمبر خو ډېر لوی ده شان خاوند دی، لیکن کم رومال سره چې د حضور پاک ګوتې مبارکې جنګېدلې دي هغه هم اور نه سوځي. دې دا څونه مزېدار کمال شو چې کم رومال سره د هغې لاس اوچ کړی دی نو ما به اور ته دننه که تنور ته نو صفا به شو نو پاک به مې راوویسته. ښه که ته وی چې د ابراهیم علیہ السلام خو یو عظیمه معجزه وه، کمال به ویم کمال چې ګوره هجرت یې وکړه د الله دپاره، د عراق نه روان شو، څومره مزلې وکړه پیاده، او یو ورسره بیبي ساره ده او یو ورسره حضرت لوط علیہ السلام رواره دی او لاړ شام ته او په شام کې بیا د خدای کور جوړ کړ چې هغې ته بیت المقدس وایي. دا څومره کمال. نو هغه کمال خدای پیغمبر علیہ السلام لم ورکړ، د مکې مکرمې نه په هجرت وکړ او کوم طرف ته ورسو؟ مدینې منورې ته. او مدینه منوره کې په دوه جماعتونه جوړ کړل، یو ته مسجد قبا وی او بل ته مسجد نبوي وی، دوه جماعتونه شو. اوس وګوره بیت المقدس هم ډېر مبارک جماعت دی، حقیقت دا دی چې مبارک جماعت دی، لیکن د هغې بیت المقدس نه مسجد نبوي زیات مبارک دی.
د هغې مونځ هلته مونځ په یو په 1500 دی په بیت المقدس کې، او په مسجد نبوي کې مونځ یو په 1000 دی، او یو روایت کې یو په 50 سره دی. او مسجد قبا چې کوم الله په پیغمبر علیه السلام جوړ کو، د هغې څونه برکت دی، هغې کې 2 رکعاته مونځ د عمرې برابر ثواب لري. دا برکت شو، هغه برکت خدای ورکاو. او ابراهیم علیه السلام کته وی چې بیت الله شریف جوړ کړی دی، نو بیت الله شریف نبی علیه السلام نام خدای جوړ کړ. دا خو اصل کې ما د تمخ کیو چې آدم علیه السلام جوړ کړو، هغه نه مخکې فرشتو جوړ کړو، نو ابراهیم علیه السلام په لاس هم جوړ شو، او بیا د پیغمبر علیه السلام په لاس باندې هغه هم پکې خدمت وکړو. قریشو چې کله جوړو، یو خبره به بله ستاسو ذهن کې راځي چې هلکه د اسماعیل علیه السلام کمال پکې شته که نشته؟ د هغه څه کمالاتو؟ د هغه دا کمالو چې د هغه خپه مبارکه فرشتي جبریل علیه السلام په ځمکه رو بروله، نو زمزم چینه رو خوټ کېدله. هلکه لوی برکت دی که نه دی د زمزم د چینې؟ اوسه پورې برکت دی. حالانکه ابراهیم اسماعیل علیه السلام هغه وخت کې لا پیغمبر نو، 40 کاله کې پیغمبري ملاویږي، لا ماشوم بچی دی، د مور پی خوري، او خپه والا جبریل علیه السلام رو بروله، او د زمزم چینه پیدا شوه. دا څومره لوی برکت، ډېر وی واقعي برکت. دقسې برکت الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی. اسنګه هغه دا جسمانی برکت دی، هغه روحانی برکت دی. دا هغې مثال به درکم. نبی علیه السلام فرمایي، یو ځل یې وفرمایل ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، زما د کوټې او د منبر په منځ کې چې کومه علاقه ده، دا د جنت د باغچو باغچه ده. و منبری علی حوضی، او زما منبر د حوض کوثر په غاړه پروت دی. نو علما خو د دې توجیحات ډېر کوي، خو اسانه غوندې توجیح چې د تو کومه څه شی دی، هغه دا چې د قیامت پر ورځ به دا ریاض الجنت، دا باغچه د باغچو د جنت، دا به الله راوالي او په جنت کې به کېږي. او دا منبر دا به الله راوالي، او دا به د حوض کوثر په غاړه باندې کېږي. د دې وجې نه علما لیکي چې څوک مدینې منورې ته لاړ او په ریاض الجنت کې دې مونځ کوي، نو دې د الله نه دا سوال وکړي مانځه نه پس چې الله په دنیا کې دې د جنت ځمکې له راوستېما، نو په آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب کړي. او چې د منبر مبارک سره خوا کې دې کښېني، دیر دقه وی چې خدای په دنیا کې دی د پیغمبر علیه السلام منبر لراوستم، او حضور پاک فرمایي چې دا د حوض کوثر منبری علی حوضی، په حوض کوثر په غاړه پروت دی، نو خدای د مرګ نه پس به مې د حوض کوثر غاړه نصیب کې. نو حوض دنیا کې د اسماعیل علیه السلام برکت زمزم دی. هغه برکت د پیغمبر علیه السلام د برکت خدای نورم زیات که، لیکن هغه روحانی برکت چې د ریاض الجنت په شکل کې دی، او د پیغمبر علیه السلام د منبر په شکل کې دی، هغه د حضور پاک خصوصیت دی. نبی علیه السلام فرمایي وی د خپل امت لا د حوض کوثر نه اوبه ورکومه، او هغه حوض کوثر چې باندې چې څومره کوزې پرتې دي، وی د اسمان د ستورو نه زیاتې دي، او اوبې د پیو نه سپینې دي، د واورې نه یخې دي، او د شاتو نه خوږې دي. الله یې زموږ نصیب وګرځوي. را بشو ورپسې حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام له الله څه برکت ورکړی، کونټی خدای ورکړی، او ورته وی دا کونټی په ځمکه وغورځوه نو مار به ترې جوړ شي. چې کله فرعونیانو سره فرعون ته چې څنګه الله وی زما خو ډېر غټ دشمن دی فرعون، هغه سره به څه کوم، خو بلا ده بلا، سره به څه کومه. فکر مه کوه یو 2 معجزې دله در کومه، یو دا کونټی ده، یو ید بیضا دا لاس دی. کونټی به دې څنګه چې بس دله ورشي او دې خوا دې خوا کوي، او ځمکه ورته غورځوه، او اجدها خامار به ته خدای جوړوي، ګوتې وروله بیا به کونټی کېږي. او دا لاس دې سینه کې وضمم یدک فی جناحک، دې سینه کې دې ترخ سره دا لاس ورمنډه او بیا راوباسه، نو تخرج بیضا من غیر سوء، تک سپین به پړقېږي خو برس مرض والا بني، من غیر سوء آیة اخرى، برګې مرض به پینی، چمک به وي، رڼا به کوي. زه دا دوه دې نښې شوې. فرعون له ورغی، ورته مخامخ ودرېده او نیغ ورننوت. داسې هیبت الله ورکړی چې په لاره کې پولیس والا تپوس غدرې ونکړی شو چې ته څوک یې چېرته ځې، بس نیغ ورننوت. فرعون ته تخته مخامخ ودرېده، غم حیران شو چې دا هلک څه کوي چې نیغ راغی، بغیر د پروټوکول نه او بغیر د پولیس نه نیغ پراننوت. ته څوک یې لکه و دلته څنګه رالې؟ وی د الله استازی یم، ان رسول هارون علیه السلام ورسره دی. هغوی پېژنده،
زه د الله مونږ پیغمبران یو تا یرو د خدای د عذاب نه. هغه وی دا څه کې زه خو خدای خو زیمه او ته وی زه د خدای استاد یم. موسی علیه السلام کونټیله ټک ورکه او په ځمکې وغورځوله چې ویې غورځولې او اجتهاد یې جوړه شوه او فرعون غروال او دومره دستونه یې وکړل چې کرسۍ هغه څه ورته ویلې چې تخته یې څو لړل غل ته وبېدل غل دستونه ته وبېدل او چیغې یې کړې شي اوچته وه چې اوچته وه ګورې مونږ غرق نه کې او هغه ورته خوله وازه کړه اجدها دې ته د خدای مدد وایي د الله مدد وایي. قسم دی که الله دې مدد وکړي که د دنیا طاقت دې مقابله وکړي دغې ته مدد خو د فرعون د فوج مقابله به څوک کوي او د فرعون د پولیس مقابله به څوک کوي او د هغه دربار کې دوه په دوه دي. داسې معجزه والا خدای ورکړله داسې کمال. موسی علیه السلام ورته ګوتې کړې او واپس د هغې نه امسا جوړه شو او لاس به یې راوویسته او به پړقېده رڼا به یې کوله دا دوه شو. خیر هغه خو بېرته ساحر او بیا مقابله مو ګټله لیکن دې نه څه معلومه شوه چې امسا د لرګي هغې نه جمدې شی جوړېږي مار او لاس پړقېږي. اوس د حضور پاک دې معجزې ته مو ګوره. نبی علیه السلام مبارک به تقریر کو نو د یو ستن وه د کجورې هغې ته به یې ډډه والې وه نو یو ښځه راله نبی علیه السلام ته یې وی زما یو غلام دی ترکان دی نو که دې خوښی نو چې تاله یو منبر پې جوړ کم یو منبر دله پې جوړ کم. نبی علیه السلام ورته وی بلکل جوړ کا. نو د غز د لرګي نه احد سره خوا کې یا بقي کې م دا و دا غزونه احد سره خوا کې م ځنګل کې و نو هغې کې د غز د لرګي نه وله منبر جوړ کړ. درې پوړۍ وې درې. پیغمبر علیه السلام به پرې بره په دې درېیمه پوړۍ باندې کېناستېده نو درې پوړۍ وې د هغې. حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت ابوبکر بیا د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه په دویمه پوړۍ کېناستېده او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په درېیمه پوړۍ کېناست. هغه ویله زه خو ابوبکر په پوړۍ نه کېنم او د حضور پاک په هغې نه کېنم په درېیمه به کېناستېده. چې د حضرت عثمان زمانه راله هغه لومبۍ پوړۍ ته وخته. یو سړی وایي خدای پاک د عثمان سره خو کي چې دې لومبۍ ته وخته یعنې که دې نور هم لاندې کېده وایي مونږ خطیبان اوس په کویانو کې ناستو یو به د بل نه لاندې کېده بل به بل نه لاندې کېده. هغه منبر یې نبي علیه السلام له جوړ کړ چې جوړ یې که د ستنې د خوا نه راغې د اول به حضور پاک دغسې ناستو خبرې به یې کولې ځکه صحابه کم یو څو کسان رو رو زیاتېدل نو بیا په ولاړه تقریر کاو. نو بیا چې منبر جوړ شو منبر کې ناسته نو هغه ستنه په جړا شوه حدیث شریف کې راځي او داسې وجړل داسې جړا لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي. یاره دا ما لیدلې دي تاسو ته پته نشته. غوا چغې وایي چې بچی ته یې خوا کې میخه په بچي پسې چغې وایي چیلی ورپسې چغې وایي خو چې د اوښې نه دې بچی اخوا که یاره ما په خپله یو ځای ته مونږ تلي یو هلک ته مې ویل هلته اوښانو په مدینې شریفې سره خوا کې یو علاقې ته هلکه مې داسې یو مسله د دین درته دغه کوم مې ته دا بچی اخوا که د دې اوښې نه د ګېټه لرې که نو هغه ما ته هغه وی ورته ورېږه وي دې کې مختلفې اوښانې وي داسې جړی ورپسې شروع کړه لکه د زنانه په شان جړه او سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو هغې ستنې داسې وجړل لکه لنګه اوښه چې بچي پسې جاړي. نو حضور پاک زر ورغې لاس یې پراخ کړ او خصائص کبرا کې بیا سیوطي صاحب لیکلي دي چې نبي علیه السلام دې تپوس وکړ ورته وی ما پسې دې وجړل وي او وی وایه څه غواړې دوه خبرې دي. اوس یا د الله نه سوال کوم چې الله دې دلته زرغونه کړي او میوه ونیسي او خلک دې میوې خوري. زرغونتیا ده ستنې خو جون شو که نه او که دې دا خوښوي چې د الله نه سوال وکړم نو الله به دې جنت ته بوځي نو په جنت کې به د جنتیان میوې خوري. نو هغه ستنه مخیاره وه وی د الله رسوله دویمه خبره مې خوښه ده. نو نبي علیه السلام وفرمایل وی دا ستن به الله د قیامت پر ورځ جنت ته بوځي او په جنت کې به الله زرغونه کړي او جنتیان به میوې خوري. ګوره که د موسی علیه السلام کمال معجزه هغه عظیمه ده. ګورې ما درته مخکې وې چې موږ به د نورو پیغمبرانو سپکاوي نه کوو د خدای انبیا دي هم عظیمه معجزه وه
د فرعون نه په لویه مقابله ګټلې ده، خو هغه هم کاڼي نه مار جوړ شو، دغه نه لرګي نه مار جوړ شو. دا د لرګي نه د اوښې شکل او بیا د شکل خو نه، خو د اوښې په شانتې جړه او د انسان په شان خبرې لرګي شروع کړې، دا هم هغه کمال شو. او د لاس دغه برېښنا یو صحابي دی طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه، نبی علیہ السلام ته وی زه خپل قوم ته او خپل قوم ته تبلیغ وکړه. وی د الله رسول زما قوم خو یمن دی، هغوی خو دلیل غواړي. وی څه دلیل؟ وی نښه غواړي. وی ښه یو نښه دله زه در کوم. وی څه نښه ده؟ وی که هغوی دنه نښه غوښته نو پرې تندي باندې لاس راکاږه، نو تندي نه به دې رڼا خېږي، او چې کله بیا ختمه نو دوباره پې لاس راکاږه، رڼا به بندېږي. طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله تعالی عنه لال قوم ته نصیحت شروع کو. قوم ورته وی نښه دې څه ده؟ په تندي لاس راښ کو، داسې رڼا ته تله چې ټوله دنیا روښانه کړه، هغه مخامخ ځمکه روښانه کړه، او بیا به پې لاس راښ کو، رڼا به ختمه شوه. نو هغه برکت چې د موسی علیه السلام په لاس کې واقعي لوی برکت دی، هغه د نبی علیه السلام د معجزې په توګه رب العالمین حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی الله عنه لام ورکړی دی. دا کمالات. د حضرت عیسی علیه السلام متعلق ته یو خبره کوم. عیسی علیه السلام چې دی نو هغه له خدای څخه معجزه ورکړې وه. ها د هغه به مړي باندې به چف نارې کړې او جمدې به شو مړي ته. قرآن شریف کې الله فرمایي ویحیی الموتى باذن الله، یا احیی الموتى باذن الله، مړي ته به قم باذن الله، د خدای په حکم پاسه نو پابسید. یو بیبي وراله ام محجن، یو بیبي راله ام محجن رضی الله تعالی عنها، زوی مړ شو، یو زوی و. نو پیغمبر علیه السلام ته راله او ډېره زیاته خفه وه. وی د الله رسوله زما دغه یو زوی دی نیازبین او مړ دی، مهرباني وکړه خدای ته سوال وکړه چې الله واپس جمدېږي. نیک بخت دا څه وی؟ الله کولی شي واپس جم دی کولی، خو ته به مرې او موږ به نصیحت یې ورته وکړه. هغه همغسې جاړي او ډېره زیاته فریادي ده. نه ماله به د الله نه سوال کوې چې زما دا زوی خدای جمدي کړي، ولې عیسی علیه السلام به د خدای نه سوال نه کو. څه دلیلونه یې مو ته شروع کړل، قرآن کې نه دي څه. وی زوی د کم ځای دی؟ وی کور کټ کې پروت دی، لا مې نه دی ښخ کړی. وی زه چې ځو چې څنګه لاړ پیغمبر علیه السلام یې د زوی کټ ته ودرېد او مقه الفاظ یې ورته وویې قم باذن الله. زوی یې په خپله د ځان نه څادر لرې که او کېناست په کټ کې او راپاڅېد. دا معجزه شوه د حضور پاک. او ګوره عیسی علیه السلام به د الله په حکم مړي جمدي کړل، بیا به واپس مړه شو. او دا الک د دې ام محجن دا زوی دی چې واپس جمدی شو، خدای ول ډېر لوی عمر ورکړ. د حضرت ابوبکر زمانه کې مو رضی الله عنه، د حضرت عمر رضی الله عنه زمانه کې مو، د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه کې بیا په یو جهاد کې شهید شو. دا کمال. زه به تاسو ته خلاصه د خبرې دروایم چې د ټولو پیغمبرانو حسن یوسف، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د مصر ښځو یوسف علیه السلام ولیده، لاسونه یې پرې کړل. وی که زما محبوب یې لیدلی وی سرونه به یې پرې کړي. او صحابو دغسې کړي دي که نه. حسن یوسف دم عیسی. یو صحابي دی که ډېر زیات واقعات دي، خو ما درته اختصار وکړو. یو صحابي دا پنډۍ ماته شوې وه، یو کافر یې وجلې و او بیا یو پنډۍ ماته شوې وه او ځان یې دا خپه تړلې وه په پټکي باندې، او پیغمبر علیه السلام له راغی او لاس یې پرې راښ کړ، چوف یې پرې وکړ. او صحابي وی قسم دی که د هغې نه پس مې پوټۍ غوندې درد محسوس کړي. او حضرت علي صاحب د خیبر په جنگ کې نبی علیه السلام تپوس وکړ این علي ابن ابي طالب؟ وی علي څه شو؟ وی صاحب به رمد سترګې خوږ دي. وی راوی بلې چې راوی غوښته، نبی علیه السلام وله په سترګو دم ور واچو. علي صاحب وی داسې خدای سترګې جوړه کړه چې اړو بیماري پې نه وه. د دې ډېر زیات مثالونه دي. او ید بیضا داری آنچه خوبه همه دارن تو تنها داری. هغه ټولو کمالات چې راغونډ کې هغه تا کې یوازې موجود دي. دا د حضور پاک کمالات. او یارونو بالخصوص برته دا ووایم چې اونه جمع کول او خبرې کول او اوښانو سره خبرې کول او برکت پیدا کېدل په خوراکونو کې او په اوبو کې برکت پیدا کېدل، دا ځان له کمالات دي. خو نبی علیه السلام چې کوم مړه وړونه د الله په حکم جمدي کړي دي، دا ځان له کمال دی.
یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته قصه کوي، وایي مونږ به څه چل کوو، مونږ به کاڼو ته سجدې لګولې، نو چې ښکلې کاڼې به م ولیدو هغه بل به م وغورځو، بیا به مغې ته سجدې جیب کې به م ګرځو، نو چې د هغې نه به م ښایسته کاڼې ولیدو نو هغه زور به م غورځو، او چې کاڼې به نو بیا به مو د خټې نه یو غونډ جوړ کړو نو هغې ته به م سجدې کولې. دا وایي زمونږ ژوند و. نو ځان له ما یو بوت جوړ کړی، وی صحرا ته تلم ښکار له، نو یو بوت مې یو ځای کې کېښود چې دورېږه دا خدای دې خوا کېدم ما ښکار کو، وی چې بوت ته رالم وی لوند و لوند، وی خوا کې دریاب و سیلاب و سیند و، وی ما وی چې زما دا خدای جوړ الوتې دی او په دې دریاب کې لمبلې دي، دې جوړ په دریاب کې غوپه شوی دی او لمبلې دي، ګرمي جوړ شوې ده. نو وی چې بیا مازدیګر مې بیا وکته، بیا مې ښکار وکړو رالم ومې کته، وی بیا لوند و، وی ما وی چې سړی جوړ بیا ګرمي شوې ده او بیا ورالوتی دی او دریاب کې یو څو غوپې والې دي، وی چې سار مې ښکار کړو بیا مې وکتل بیا لوند و، مې چې دی د شپې به تلي نو بیا به الوتي نو لمبلې به یې وي نو یو ورځ مې دا چل وکړو، وی ما چې به ښکار وکړو نو د ښکاره د هغه سرونه او خپې به مې یو طرف ته وغورځولې، نو دا سپي به راتلل او ګیدړان به راتلل او لومبړې به راتلې ابې یې خوړلې. نو ما یو ځای کې ښکار کو، وی مې چې ورېږه د دې بوت نه زه پټ چېرته کښېنم او پټې څارم چې دا دې کوم وخت کې اوچتېږي او الوځي په دریاب کې لاندې، وی چې پټ کېناستم داسې مخامخ، وی دې کې یو ګیدړ راغی او یې خپې اوچته کړه او زما د بوت په دا سر یې متیازې وکړې د بوت په سر یې راله متیازې وکړې، وی چې متیازې وکړې وی زه پوه شوم چې دا خو ما وی که دا دې سیند ته لمبلو لځي، دا خو هغه لومبل راځي هغه ګیدړ اپې د پاسه پیشاب متیازې پې کوي. نو یو شعر یې ووی رب یبول الثعلبان برأسه، هغه هم خدای کیدی شي چې ګیدړانې په سر متیازې کوي.